بیا هغې عیسی سحر وختي د کیپس د کور نه د رومي ګورنر کلې ته بوتلو، خو یهودیان د کلې نه بهر ودرېدل ځکه چې هغې غوښتل چې خپل ځانونه د پلیتۍ نه وساتي، دې دپاره چې د پسه خوراک نه منع نه کړی شي. نو پیلاطوس ورته بهر راووته او تپوس یې ترې وکړ، تاسو د دې سړي خلاف څه الزام لګوئ؟ هغې جواب ورکړ که دا سړی چېرې مجرم نه وې نو موږ به تاله نه راوسته. پیلاطوس هغې ته وویل دې بوځئ او د خپل شریعت په مطابق یې فیصله وکړئ. یهودیانو جواب ورکړ چې موږ ته دا اجازت نشته چې څوک مړ کړو، او دغه شان د عیسی هغه خبره پوره شوه چې هغه به په کم قسمه مرګ مړ شي. نو پیلاطوس واپس کلې ته ننوتو او عیسی یې راوغوښتو او د هغه نه یې تپوس وکړ چې ته د یهودیانو باچا یې څه؟ عیسی جواب ورکړ دا تپوس ته په خپله معنی کې یا که بل چا درته زما په هکله ویلي دي؟ پیلاطوس ویل زه یهودي یم څه؟ ستا خپل قوم او مشرانو امامانو ته ماته په حواله کړې، تا څه کړي دي؟ عیسی جواب ورکړ زما بادشاهي د دې دنیا بادشاهي نه ده. که چېرې زما بادشاهي د دې دنیا وې نو زما خادمانو به د یهودیانو نه زما د بچکولو دپاره د هغې سره جنګ کړی وې، خو زما بادشاهي د دې دنیا نه ده. پیلاطوس هغه ته وویل نو ته بادشاه یې؟ عیسی جواب ورکړ چې ته وایې چې زه بادشاه یم، او زه د دې دپاره پیدا شوی یم او د دې دپاره زه دنیا ته راغلی یم چې د حقیقت ګواهي ورکم، او هر څوک چې حقیقت خوښوي هغه زما اواز اوري. پیلاطوس هغه ته وویل حقیقت څه دی؟ د دې نه پس هغه بیا یهودیانو له بهر وروتو او هغې ته وویل چې ما د ده خلاف هیڅ جرم پیدا نه که، خو ستاسو دا رواج دی چې زه یو قیدي د فسح اختر په ورځ ستاسو دپاره ازادوم. ستاسو دا خوښه ده چې زه د یهودیانو بادشاه درته آزاد کم څه؟ خو په جواب کې خلکو چغې کړلې نه دا سړی نه، خو برابا آزاد کا، او برابا یو ډاکو